من خو راغلی یو هلمند ته په هلمند کې یو پرون مو یو چا سره خبره وکړه چې دې ځای کې ډېر غټ تجار دی هر څه یې راسره ومنل خو اوس یې په خپل هغه وعده باندې وفا ونه کړه ترې خفه یم. دی په هلمند کې د تعلیم الاسلام راډیو د مسؤل په حیث باندې دنده سرته رسوي. 300 فامیله مې راغوښتې دی هغې ته مې دغه پوره یو کڅوړه برابره کړه او دا مې ورته ورکړ. وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو د نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو د نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو الله دې خوشحاله بیاستئ. من خو راغلی یو هلمند ته په هلمند کې یو نو غوښتل مو د هلمند حالات تاسو سره شریک کړم. دلته البته موږ راغلي وو 300 فامیلو ته خوراکي مواد مو توزیع کول نو بهتره مو وګڼله چې هلمند کې څه حالات دي. میډیا خو تاسو وینئ چې جنګونو ډېر سخت شدت اخیستی واقعات همداسې ده خو هغو نه هم نه ده لکه څومره چې میډیا کې دا خبرې دي. نو د دې اتاق نه به اوس موږ وځو بس چې څه موده وسې حتی الوسه پورې به موږ کوشش کوو چې هغه واقعیتونه تاسو ته وښیو. هغه د هلمندیانو فرهنګ کلتور همدارنګه هغې سره به ناست هغې سره به خواله کوو. اوس نو تقریبا 7 بجې دي د دې اتاق څخه وځو هوټل کې یاستو ځو به تر څو پورې د خپله سودا هر څه برابره کړو. خلک مو راغوښتي دي هغه خلکو سره به هم خبرې کوو هغې ته به دغه مواد او دا شیان توضیح کوو. ولې پرون مو یو چا سره خبره وکړه چې دې ځای کې ډېر غټ تجار دی هر څه یې راسره ومنل خو اوس یې په خپل هغه وعده باندې وفا ونه کړه ترې خفه یم. ناظرین نور به مخکې ګورو. جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. قاري صاحب محترم سفیان خالد تخلص کوي الله دې اجر ورکړي. دی په هلمند کې د تعلیم الاسلام راډیو د مسؤل په حیث باندې دنده سرته رسوي او زموږ دلته ټوله لارښوونه زموږ ټول رهنمایي زموږ سره زحمتونه ټول د قاري صاحب وباسي الله دې اجر ورکړي. واقعا موږ سره ډېر زحمت دی سهار وخته راغلی موټر راوستی دی نو داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي خادمین دي الله دې اجر درکړي. جزاکم الله خیر الله تعالی دې تاسو ته خیر درکړي الله تعالی دې تاسو قدر او عزت وکړي چې تاسو دومره سفرونه وکړله دومره خنډونه او امنیتي ستونزو مشکلات سره هلمند ته راغلاست او د هلمندي ولس هم دې سره دی الله تعالی دې ستاسو ټول زحمتونه په خپل دربار کې قبول وکړي. عزتمن قاري صاحب محترم زو مهرباني وکړئ. ها دا خو عبدالله دی دنه به ستړي سئ. مونږ دغه ستا څلور کنجه جهان دی. دلته ولا یو خبر دا ده چې په نور ولایتو کې اکثره خلک تقریبا اوس ویده ماشاءالله دلته ټول سهار وخته خلک راغلي ټول کاروباریان دي. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو د نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. دلته زموږ یو دغه کمی دی یا کمښت په دغه تجارانو ورونو کې دی امید لرم چې دغه آینده کې لرې کړي. یو خبره به ورسره وکړي درته به بس هر څه کېږي خو چې کله دی سره کم مال یا جنس موجود نه وي بیا به ویله دا په ټول هلمند کې نشته دا په ټول بازار کې نشته دی. اوس دلته هلمند کې موږ وایو یو د مکروني ګور عادي شی دی که نه وایي هغه د سره خپله نه وه نو ما ته وایي چې یاره هلمند لارې ټولې بندې دي بیخي په ټول بازار کې نشته. دلته راغلو حکیمي مارکیټ دی ډک دی نو دغه کار امید لرم چې نور تجاران نورونه زموږ وکړي چې څنګه هم چا سره ژبه وکړه په هغې ودرېږي. څنګه کاري صاحب همداسې مسلمان خاصیت هم دا دی که نه زه چیزونه دا کومه ساحه ده کاري صاحب؟ دا د لښکرګاه ښار د رود غاړه لښکرګاه ښار او د رود غاړه نو هغه د ټک خاورې د ډزو اوازونه ښه اورئ که نه هوا خواته ګوره اوس هم دودونه خیږي د ښکاري نو دغه ځای کې ټوله شپه جنګ دی پول سره فقط دې خوا دوه دولته دي د الله دې رحم وکړي زموږ په دې ملک باندې لسمه حوزه کېږي او هاخوا چې فکر کوم او څومره حوزه ده بولان او دا خو بیا څلورمه حوزه بولان او بشرا
بشران او بولان او باباجي دا ځای نام نه دي که نه دا بشران او باباجي چې دی هغه د جنګ خلاص دی اوس الله دې رحم وکړي دلته دا ایمرجنسي ده شفخانه ده که نه تاسو وینئ دا ټول بیچاره عاجزان داسې نه دي کیدای شي چې د چا څوک زخمي وي د چا څوک ښایسته ځنګل دی دننه ښایسته د منظرې ځایونه لري د ناستې ځایونه شته تقریبا 14 کیلومتره دا ځنګل دی داسې غځېدلی مخامخ 14 کیلومتره دی داسې غځېدلی یو خبره ده زموږ د جنوبي خصوصا د هلمند لوی قندهار دغه ولایتونو زموږ د ورونه چې دي هغې ډېر منظرین دي که نه بنډارونه ښه زیات ښیي خو اوس به د عاجزانو زړونه تنګ وي چې نه خواته وضعیت خراب دی ډز ډوز دی نو روژه کې بیا خو بیخي منظرې لا سره خوند کوي چې ځان واچوي بس الله تعالی دې امن او سوله راولي امین ټول خلک د سولې تږي دي مطلب بالکل ټول سوله یعنی ژوند بس راځئ کندر وطن خدای دې نور کړه په امان بوتا مې زړه خوږېږي وړنګ بنګ افغانستان کندر وطن کندر وطن خدای دې نور کړه په امان بوتا مې زړه خوږېږي وړنګ بنګ افغانستان کندر وطن بشمار کونډې بورې یتیمان لري وطن په غېږ کې په زرهاوو شهیدان لري وطن په تا باندې ځوانانو ډېر سرونه کړل قربان کندر وطن دلته یو یادوري درته کوم چې 300 فامیله مې راغوښتي تاسو اواز واورئ ورونو دغه حال دلته دی 300 فامیله مې راغوښتي دی هغې ته مې دغه پوره یو کڅوړه برابره کړه او دا مې ورته ورکړ د الله نه سوال کوم چې زموږ په دغه دردېدلې زموږ په دغه کړېدلې زموږ په دغه یتیم پروره ملت باندې الله کندر وطن خدای دې نور کړه په امان بوتا مې زړه خوږېږي وړنګ بنګ افغانستان کندر وطن کندر وطن خدای دې نور کړه په امان بوتا مې زړه خوږېږي وړنګ بنګ افغانستان کندر وطن بشمار کونډې بورې یتیمان لري وطن په غېږ کې په زرهاوو شهیدان لري وطن په تا باندې دومره سخته ده د دې میندو دا سوري نه دي زه د کوم ځای نه دلته راغلی یم زه د ټینګې نه یم نو دا زما مور به څنګه دې حالت ته ځان ټیک کړي په دې خوراک به څه وکړي چې د کور خوږ زوی عادي ستا د عصري کې الله اوري هر څه خدای ویني بس دوستانو بس ملګرو واقعا ډېر زحمت وباسه نن د روژه هم داسې وه چې ډېره سخته ګرمي وه خو توضیح خو تاسو وکړه د توضیح نه وروسته څه پېښ شو هغه به درته زه اوس ووایم چې هغې نه وروسته دومره ستړي وو چې نور هېڅ د خوځېدو امکان راکړي نو بیا راغلو ځان مو صفا که
وملامبل لږ چې فرش شو بیا مو مونځ وکړه هغې نه وروسته مو لږ آرام وکړه بیا وتلې سوشل ویډیوګانې مو په هلمند کې وکړې تاسو دا یو ویډیو لږ وګورئ څه مو کړي ما ته به د یو نه تر لسو پورې عدد ووایي یو نه لسو پورې کوم یو دې خوښېږي یو مې خوښ یو دې خوښ دی فقط دا یو دې واله که تر شپږو دې ویلو شپږو به مې درکړي بس دا یو دې خوښ دی یو الله دې خوښ دی قربان دې شه وزر الله دې بل شه ښه ویډیو خو مو وکته نو اوس راغلي یاستو په د خپل کوټه کې وو نو سبا ته به انشاءالله د دې ځای نه حرکت کوو په اندار طرف ته به ځو او لاره نه خو تاسو خبرې چې د یو نیم ساعت لاره تقریبا شپږو ساعتو ته ده هغه لاره به درته هم وښیو نو موږ سره اوسئ وم ګورئ او که زموږ د ولاګ هم خوښ شو خلکو سره شریک او که خوښېدم نه تېروئ